امرالله صالح د حکیم الکوزی موضوع ته راودانګل دا چې حکومت څه پریکړه کړې او صالح ته کوم مسؤلیت سپارل شوی دی. ویډیو کې وګورئ او مینا ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. حکیم الکوزی چې د کرونا وایروس څخه د خلاصون درمل یې جوړ کړي او هر ورځ لسګونه کسانو ته یاد درمل ورکوي او د دې درمل د کارونکو په وینا چې مثبته نتیجه یې ورکړي. خو پرون د الکوزی کلینیک د عامه روغتیا وزارت لخوا وتړل شو چې د یاد وزارت دا پریکړه د افغانانو له سخت غبرګون سره مخ شوي او کابل کې لسګونه کسانو د حکیم د کلینیک بیا خلاصون غوښتنه کړې ده. اوس تازه خبر ده چې حکومت د الکوزی موضوع څیړلو لپاره د امرالله صالح په مشرۍ پلاوی وټاکه. وروسته له هغه چې د حکیم الکوزی په نوم یو کس د کرونا ناروغۍ لپاره د درملو جوړولو ادعا وکړه او هر ورځ یې سلګونه کسانو ته ویشي. په خپلسري ډول د دغو درملو د ویش په اړه عامه روغتیا وزارت خپله اندېښنه ښودلې ده. یوې سرچینې صحون ته وویل چې نن د کابینې په غونډه کې عامه روغتیا وزارت په خپلسري ډول د حکیم له لوري د دغو درملو د ویش په اړه خپله اندېښنه غونډې ته وړاندې کړه او خبرداری یې ورکړ چې که دې موضوع ته رسیدنه ونه شي ښایي د زرګونه هیوادوالو ژوند او روغتیا له خطر سره مخ شي. کابینې د یادې موضوع د هر اړخیزې څیړنې لپاره د لومړي مرستیال امرالله صالح په مشرۍ د اړوندو روغتیایي ارګانونو یو پلاوي ته دنده وسپارله چې د حکیم الکوزی موضوع په هر اړخیز ډول وڅیړي. دغه پلاوی به د تخنیکي غړو په موجودیت او د هغوی د ارزونو پر اساس خپله پریکړه کوي او پایلې به یې ډیر ژر له خلکو سره شریکوي. دا په داسې حال کې ده چې نن سردار محمد همدرد د سبحان کلینیک مشر په یوه مرکه کې د میرویس تانکزي سره تازه وایي چې د صحت وزارت یې درمل 50% تایید کړي خو دوی وایي چې دا بسنه نه کوي او باید پوره معلومات یې وشي چې یا رد او یا هم تایید شي. قدرمنو کتونکو، تاسې د حکومت دې پریکړې په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظریات مو کمنټ کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینا یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ.